عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته یو غل راوستلی شو چې غلی کړې وه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه جلاد ته ویلي چې دا لاس ترې نه کټ که. نو هغې قسم وکړو چې زما ضرورت او حاجت مې و ما مخکې چېرته داسې ګناه نه ده کړې او دا مې اول ځل دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وفرمیل قسم یې وکړه چې په الله مې د قسم دا ستا اول ځل نه دی. نور صحابه و ملګرو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وفرمیل چې تا ولې قسم وکړو، دا د قسم طریقه دې صحیح نه وه، د دې سړي په دې خبره دې باور ولې ونه کو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل زما په خپل رب باندې یقین دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو م یقین دی چې په اول ځل ګناه باندې الله بنده نه راګیروي. دا چې ونیولی شو وشرمېدلو نو دی دا ګناه بار بار کړې ده. عمر فاروق صاحب صحابه مقرر کړل چې تاسو لاړ شئ او هلته معلومات وکړئ چې دا سړي مخکې غلا کړې ده که نه ده کړې. ملګري لاړل هغه کلي کې چې معلومات وکړو نو دا د دې دریم ځل د غلا و چې دی نیولی شوی و او دی بخلی شوی و. خو په دریم ځل د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مخې له راغی. صحابو ته وفرمیل ما تاسو ته نه ویلي چې الله رب العالمین په یو ځل ګناه انسان نه نیسي، په دوه ځله یې نه نیسي. معلومیږي دی چې دی په دې ګناه کې ورخښ شوی دی او د الله نه حیا نه ده کړې، نو ځکه الله رب العالمین د دې دا ګناه راښکاره کړله، صحرا ته یې راویستله او خلک یې پرې خبر کړل.